د سیلابونو مخنیوي او اوبو د مهارولو په موخه د میدان وردګو سیندیزې حوزې په دغه ولایت کې له خپلې داخلي بودیجې او مؤسساتو په همکارۍ د شاوخوا 450 میلیونه افغانۍ په ارزښت بېلابېلې پروژې پلي کړي دي. سږ کال درې ولسوالیو ته بېسودینو او دایمیرداد ته د امارت لخوا څخه چې کوم درې چک ډیمونه د امارت له بودیجې څخه منظور شوي وو د هغو کارونه پیل او ګټه اخیستنې ته الحمدلله سپارل شوي دي. له هغو نه علاوه بېسودینو کې د خلکو په همکاري د موږ د ریاست تر سرپرستۍ لاندې درې د اوبو شبکې موږ شروع کړې وې چې الحمدلله هغه ګټې اخیستنو ته وسپارل شوې. د یادې حوزې مسؤلین وایي چې له دغه پروژې ځینې بشپړ او ځینې تر کار لاندې دي. زیاتوي چې د دې ترڅنګ د ژورو څاګانو 360 جوازونه ویشلي او د اوبو پر سر یې یو شمېر شخړې حل او فصل کړي دي. تقریبا مختلفو ولسوالیو کې په 7 ساحو کې د خلکو د اوبو په سر باندې شخړې راغلي دي چې د هغو شخړو ته موږ رسیدګي کړې ده او هغه 4 نږدې دي چې حل شي 3 مو حل کړي دي. د دې نه علاوه د دې په خاطر باندې چې موږ د ځمکې د لاندې اوبو کنټرول کوو هغه مهار کو بې ځایه ضایع نه شي حق د زراعت له خپاره یا د څښلو له خپاره موږ تقریبا د دواړو له خپاره هم د زراعت هم د څښلو له خپاره خلکو څاګانو غوښتنې کړې ده د برمو غوښتنه کړې ده 360 جوازونه خلکو ته ورکړي دي. د یاد ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې د میدان وردګ ولایت په بېلابېلو سیمو کې د لویو او وړو بندونو د جوړولو سروې ترسره کړي چې په راتلونکي کې به ورباندې کار پیل شي.